ملګرو زما تر شا تاسو لیدلی سئ پولیس دلته د پی ټي ایم پر ځوانانو شیلینګ وکړي سټیټ فایرینګ یې وکړي معلومه نه ده څه نقصانات سوي دي برحال ډېری ملګري کېدای سي دلته خوږ وي او دا اوس هم تاسو اورېدی سئ سټیټ فایرینګ شروع دی بلکل او دلته ډېر بد فایرینګ یې وکړي وایي کس یې ویشتلی دی زما تر شا تاسو ولیدئ چې بلکل په شهادت رسېدلی دی او دا وخت ملګري ډېر زیات په تکلیف دي دا انسوګی سي زما سترګو زما ستوني ته راغلی دی ها تاسو لیدلی سئ ملګرو دا وخت هم ډېر بد حال دی د سترګو لیده ختم سوي دي څوک نه سي لیدلی ملګرو تاسو لیدلی سئ دا وخت زما تر شا انسوګیس اوس هم روان دی او ډېری ملګري دا نه ده معلومه څومره به زخمیان وي څو به شهیدان وي څو به نیول سوي وي خو په کوم طرز چې دوی فایرنګونه وکړل یا دوی چې انسوګیس استعمال کوي هغه ډېر وحشیانه طرزولو نو دا وخت هم دوی انسوګیس استعمالوي او دا وخت د پی ټي ایم ملګري ډېر زیات په تکلیف دي دلته د خیبر علاقایي مشران دلې ملک نصیر خان او خان ولي افریدي او داسې ډېری کسان وله خو دا وخت تاسو لیدلی سئ د ملګري په تکلیف دي او دوی اوبو ته رسوي او دغه نهر د دې اوبه هم د ریاست لخوا بندي سوي دي چې دوی نور هم په تکلیف سي دا ملګري دلته خو د هغه باوجود د پی ټي ایم د ملګرو حوصله تاسو لیدلی سئ دوی بیا هم دلې دا ورته ولاړ دي او د شا تګ هېڅ هم کومه اراده نه لري पुलिस वाले भाग चुके हैं और उसका सामान इस वक्त पी टी एम के नौजवान अपने साथ लेकर जा रहे हैं देखो इस वक्त आप देख सकते हैं पुलिस वाले भाग रहे हैं और पी टी एम के नौजवान उसके पीछे जा रहे हैं इसके बावजूद कि उनके हाथों में बंदूक था और ये फायरिंग की आवाज़ें आप सुन सकते हैं अभी भी फायरिंग हो रही है लेकिन पीटीएम के नौजवान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है मैंने कहा था ना कि अगर गैरत सीखनी है जुर्रत सीखनी है तो पीटीएम के नौजवानों को आप देख लें ये देखो शीलिंग हो रही है फायरिंग हो रही है लेकिन उसके पीछे पीटीएम के नौजवान पीछे हटने को तैयार नहीं है आगे जा रहे हैं साल दे तसंग गोल पलास दे دا خو د ریاست د توفه او مستر انجلې دا ټول مرګري د لید په دوی ته په مخ ورلو زموږ ډیر مرګري په دې ګولې وويستل د دې سره ارمیم راغلی او پولیس اف سی مکمل راغلی و لمخامه میدان قبضه کړی و حوصله څنګه دی حوصله راته حوصله په ترغه پورې وي ان شاء الله دا ټریننګ دی ټریننګ جرګه نه وی کړی مور به ان شاء الله مرګري ټول په دې باندې ډیر پکړه کوته درو مور به جرګه کوو بیا به زموږ حوصله دوی ته نورې مور ثابت سي صدا سوري جرګه عثمان خان زموږ پنځم مړی شامل دي پنځم مړی زموږ شته شمارل دي سو زخمیان دي شهیدان ترشل زیات زخمیان ترشل زیات او شهیدان پنځه دي دا ټیم او ملګرو وړي بس او گرفتاری بنوي سي
گرفتاری نه صرف دی په منډو په اواسو ځای خالي کړي وخت شته او ټکان چې دی ارمي کړي پولیس روانو هغه سپیچ کومه گاولاړو په ساده ګاډي ټکان ارمي کړي د مش کسان ارمي وشلې دي پولیس روان دغه خو ټکان لاس کاشي دا الحمدلله تاوان خو خصای وشول شهیدان وشول زخمیان هم وشول خو د ملګرو جرأت او بهادرۍ او ننګ او ناموس ته سلام کم میدان کم د عدالت میدان و د پولیس بیګا شپې د غلو په صورت کې اخیستی و چونکې شپه وه مېلمانه په کورونو حجرو ته تللي وو دلته څه ځوانان وو ډېر په سوونو تعداد کې په زرونو تعداد کې پولیس آرمي اف سی دا ټول راغلي وو شپې میدان اخیستی و نن ملګرو همت وکړو الحمدلله او میدان ته واپس واخیستو سره د آرمي ټول واپس لوړل صرف دومره ظلم یې وکړو چې سیده سټریټ فایر یې کولو موږ څلور پنځه ملګري ولګېدل پکې څه شهیدان هم شول د انسوګیس او شلنګ د وجه نه خو بد حال دی د ملګرو خو د دوی همت ته جرأت ته سلام دی سره د دغې چې وینې یې لیدلې ملګري شهیدان کېدل زخمیان کېدل خو چا میدان پرې نه خولو اوس د الله فضل دی سره د اسلحې سره د ګاډیو بېکتربند ګاډیو بند ګاډیو دا ټول واپس شول میدان ملګرو واپس اخیستی دی خپل همت یې وکړو موږ ته سلام کوو د ټولو پښتونخوا نه د مختلفو ضلعو نه خاص کر مېلمنو ملګرو چې کوم غیرت وکړو جرأت وکړو په دغه ځای کې لوکل خلکو چې کوم غیرت وکړو دوی ته سلام دی او دا صرف ویلی شم چې په داسې تحریکونو کې ظاهره خبرو ته ونه کېږي مونږ خبر شو پې چې یو ځوان زلمی صرف د مور یو بچی هم شهید شولو خو قرباني غواړي حقیقت کې قرباني غواړي وینه غواړي او چې خپلواکي غواړي ازادي غواړي د ظلم په خلاف باندې ته ودرېږي ظالم ته خبره کوي ظاهره خبره چې په هغه کې وینه تلیږي ملګریو همت وکړو خاص کر چې د موسی کم ناست دي په داسې شلنګ کې په داسې فایرنګ کې دو میدان پرې نه خپلو خپل میدان یې وخوستو دو ته سلام کوو مشرانو ته سلام کوو کشرانو ته سلام کوو الله م ښه دعا باد لره وخت د پېښور د یونیورسټۍ نه د کالج سټوډنټان هم زده کوونکي راورسېدل ګراوند ته او په ګراوند اوس دا وخت د پی ټي ایم د ملګرو په لاس کې راغلی دی پولیس والا پر شا ولاړل دلته فوز هم راغلی و فایرنګونه وکړل خو د یونیورسټۍ زده کوونکي اوس د دوی یوه قافله راورسېدل ډېر لوی ولس راغلی دی ډېر زیات په لوی شمېر خلک راغلي دي او ګراوند دا وخت د جرګې میدان د دوی په لاس کې دی بسم الله الرحمن الرحیم د مونږ چې کوم د 11 تاریخ جرګه د ټول پښتون تاسو وینو چې پر امن جرګه دلته مونږ قانون او عین مطابق مونږ رسم او رواج مطابق او په مونږ باندې وګا شپې چې کوم د پولیس راغلي 500 پولیس راغلي او تاسو وګورئ چې شیلنګ یې وکړای او فایرنګ یې وکړای مونږ دوه شهیدان هم شوي او تقریبا 13 کسه زخمیان دي او ان شاء الله تعالی مونږ ساري چې کوم د اوچتي موږ د جرګاوي کېږي ان شاء الله تعالی زه ټول خیبر لا قوم کوږي خل او ټول پښتون لوي انتظام را ورسو ان شاء الله تعالی په غټ تعداد کې چې کم د قافلې رواني خیر سره الله زره کسانو یې تشبیله چې کم د برابرۍ ان شاء الله تعالی او الله په فضل او کرم سره موږ د جرګاوي پر امن طریقه باندې کېږي موږ رسم رواج مطابق او موږ چې کم مطلب موږ سره کم ظلم او زیاتۍ شوی کم جبر سره شوی جبر او ظلم خلاف چې کم دلته پولیس او پوز راغلي و میدان نیولې وو اوس موجوده صورتحال دي دوی چیرې دي تاسو وینو چې موږ غوړه امن نه خرابول دوه امن خراب کړه شلنګ یې وکړه داز یې وکړه شهیدان یې وکړل زخمیان یې وکړل او تختېلې د ځنه او تاسو وینو الحمدلله موږ ټول ځوانان او مشران دلته موجود دي په پندال کې او نور امر روان دي ان شاء الله پولیس او پوز سسول چیرې دي اوس و تختې ټول لاړ تاسو وینو میدان ته ډاکو او چې خر راوته لوکلې شیلنګ وډازي شروع کړو زخمیان یې وکړ خلک به راغله و تختې ټول لاړل او تلځان یو تاسو وینو ټول پښتون مشران او ملکان او ځوانان ناشتي موجود دي ان شاء الله تعالی قافلې نور امر رواني کا خیر وي پندال وي جوړاو کا خیر او جرګاوي کیږي په ولسم او په دولسم او په 13 باندې ډیر مننه ان شاء الله لکه نو لګا وونه شنا بھائی جانا پہلے المانزر ٹائم دو